باندې دروغ تړي چې کني الله ویلي حرام ده یا الله ویلي چې حلال ده نه دا ظالم ده. قل او یا دا یو خبره بیا تاسو مخکې ما بار بار کړی دا بیا هم ځان کې کینه وای چې کما برایي هغه د پاره ګناه یا ظلم وی هغه برایي به موږ د پاره هم مغرنګي وي او قران کریم یوازې د هغه د پاره یا د هغه بیان دې د پاره نه کوي چې موږ غي نه خبرې موږ هم دې نه خبرې چې تاسو د پاره هم دي هغه چې قران کریم کې اضافي خبرې نشته اضافي یو حرف هم بګی نشته حرف. نو دیو جنا څوک چې الله باندې او تړیا ظالمان دي نو د آیت وسمه غرانګي ده څنګه چې هغه د پاره قل او یا صدق الله رشتیا ویلی دی الله تعالی فتبعوا بس پیروي کوي ملت ابراهیم دین د ابراهیم علی السلام حنیفا چې حنیفو ان یو طرف کی دن کې وغا د الله سره بلچا رضا یا د بلچانا تمنا کولا وما کان او نو ابراهیم علیہ السلام من المشرکین د مشرکاننا ان بشکا بل اعتراض دوی کوي چې دا د زړو پیغمبرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې پیغمبرانو قبله خو بیت المقدس او دا چې بیت المقدس دغه قبله و نو دی وایي چې د هغه پیغمبرانو په منځ کې فرق نه راولم موږ په ایمان دي نو دی بیا ولې کعبه طرف ته مخاړی نو دغه الله جواب ورکړي چې بیت المقدس خو بعد کې جوړ شوی دی او بیت الله چې کوم دی حرم شریف دا خو اوله نه قبله و اولنا دا قبله و د الله طرفنا د آدم علیہ السلام نه دغه جواب ورکړي ان بشکا اولنه رمبنه بیتین کور وضع چغه مقرر کړی شوی او وضع کړی شوی او للناس خلق د پاره للذي هم اغده ببکتا چې مکه کې ده مبارکن برکت ولده وهدن او هدایت ته للعالمین د خلق د پاره هدایت مرکز ده او دا غرنګ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسه پوری د انسانانو ټول د پاره فيه په دې کور کې یعنی په بیت الله کې آیات او نشانات دي اوسه پوری نشانات دي بینات خکارا مقام ابراهیم په دې کې زید مقام د ابراهیم د علی السلام اکم کان چې پروت اوسه پوری صفا د پکې مروه د پکې اغه نه علاوه د اوسه څو وخت مخ کې چې دغه کما زنانه خطلی و خلاطه التناغي هغه بیان کړي او بیا په اخبارونو کې مناغله او تاسو هم لیدلې هغه چې برنا دا ټول اسمکه چې لیدې شو دا توره تیاروا دو نورونه وبرنا چې چمکاویدل کله چې موږ هغه تحقیق وکړو نو هغه یو مکه وا او یو مدینه وا او سفر کې نشانات دي د الله تعالی طرفنا مختلف دي تاسو چې لاړ شي په خپل مو ګورئ الله دې موږ تاسو بیا به نصیب وکي او دا ځنه خو په کې واضح دي لکه مقام ابراهیم شو همدا رنګ صفا شو مروه شو زمزم شو زمزم دي کبه حرم کې هیڅوک نه مثلا ډیر الګ جمعي ډیر الګ جمعي چې سل 2 300 500 1000 کسانی بیا هم زمزم او بزیاتی گینا همغه عمر ده څومره چې ضرورت ته او کدا کله لکونه ته ورسیږي لکه د رمضان په اخر مې شپو کې دا تقریبا 30 لک نمبر شي دا کسان بیا هغه زمزم او پر پورا کیږي زیاتی گینا نه زیاتی کې نه کمیږي دا دغه او دا زمزم ورته ځکوي چې کله هاجره علیه السلام وبو پسې ګرځیدا نو منډه وهله د صفا او د مروه په منځ کې چې کله اخیری د صفا مروه ته وخته نو ویل چې اسماعیل علیه السلام داسې ټکونه وਹੀ په خپو باندې او الته ګوري چې اوبره وته نو چې اوبره وته نو د او یری دا چې دا خلګي وبوي چې تلاړی نشي نو او ته ویل زم 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 ان ودرېګا دا وبو ته وای ودرېګا سکند ورته جوړي نو چې څومره ضرورت موږ عمر ودرې دي نو چې اسماعیل علیه السلام څومره پکارې دي او موږ عمر پکار شو بیا دې دواړو بیا په قافلې راتلې بیا ورور مرکز جوړ شو بیا کله جوړ شو و دغه دنیا دا ور باندې موږ پاکستان د ټوله دنیا ته تقسیمیږي او عجیب خبره ده چې تاسو د پلاستیک په بوتلو کې یا په بالټو کې یا باتروم کې چې تاسو کوم بالټه پروتي هغه کې تاسو وبوا چوي او یو هفته پرې هغه شنه شي نه ونیسي او د سکو د پاره کېک دی هغه خراب شي اخوان ذایقه ختم شي خراب شي ذایقه او د زمزم او په کالونو کېک دی په پلاستیک کې کېدی هغه نه خرابوي اواز نه خراب ذایقه نه خرابوي او هغه نه علاوه کوم چې نن سبا ماهرینو تحقیق هم کړی دی او بهر تاسو خپل معلوم دی تاسو کله حرم تلاړ شئ تاسو حرم کې دن نکی نه تاسو خوراک مکوئ صرف زمزم وبس کوي نو تاسو ته باندې تند لګي نه بل وګلګي دا الله تعالی په دې کې کمال کړی دی په دې کې د لوګي د خوراک ضرورت هم پوره کوي دا او د څښاک ضرورت هم پوره کوي زمزم وب دغه الله تعالی دا عمدارنګي په حدیثو کې دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کله تاسو د الله کلی تلاړ شي نو د الله تحفه وي صحیح خلکو ته په تحفه کې چې زمزم دي او چې زما کلی تراشي زما د کلی تحفه وي چې د کجوري دي
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې کله تاسو ته حاجت پیښ شي تاسو زمزم وبوس کوي او بیا سوال وکړئ تاسو دعا وکړئ. یو سړی راغی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته او ورته ویلي چې ماته د دې احادیث ماته کینه ماته حداد احادیث بیان کا. هغه څه انکار وکړو یا انکار بیان نه وکړي په هغه وخت کې مشکلات وو. ناکم ملګری چې ورسره راغلی و هغه ورته ویل چې ستا دعا خو قبول نه شوه تا به زمزم وبس کړی وي نو دعا به دې قبوله شي وي د به حدیث بیان کړي وو. هغه ورته قسم وکړو چې ما دومره اوبوس کړی زمزم چې زما د سینه ورسره هغه شوله تناو شوله نو یې ښه چې تا زمزم څکلی وي ستا دعا به خامخا قبلیږي او دا حدیث به بیان کوي کینه. چنانچه عبدالله ابن عباس واپس راغی دی ته او بیا ورته ویل چې خطا څه پوښتنه کوله او بیا هغه حدیث ورته بیان کړ. همدغه نور هم ډېر واقع تاسو مو ازمایي الله فرمایي نو دا باقي کې هغه کمال ده. ومن او څوک دخله چې داخل شي هغه کې داخل شو په دې کور کې بیت الله کې کان نشو هغه امنن په امن کې دا د جاهلیت زمانه کې هم هغه ته امن حاصل وو اوس پورې هغه ته امن حاصلي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې صرف ماته یو څو ساعت الله اجازه را کړو دا د فتح مکه په موقع کې چې اتمه هجری وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله هغه وخت کې څلور کسان هغه الته وجلیو او هغه وخت هغه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې د مکی د علاقې د کم چې د حرم د علاقې د ټوله پدې کې وتا سو بوټي نه وهي پدې کې وتا سو جناور تم تکلیف نه راسوي پدې کې وتا سو خپل ځان ته بل چا ته هم تکلیف نه راسوي او هیڅ څوک به اسلحه سره نه ګرځيږي په دې ځمکه کې اسلحه نمایش بنه کوي. چنانچه عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې غي تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته یو قسم واخدي اسخر یا داسې څنومي ده داغه اجازه توګه چې هغه هم ضرورت ډېر د اومه غمګه په کمرو کې اچو یا په د جمعتونو کې چې موږ علاقو کې اچولې شاید د دې اجازه توګه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خیر دی دا کټ کوي نو نور شو اجازه نشته. د دې نه بعد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورو جناورو اجازه توګه چې دام تاسو دلته مړ کولای شي چې باغې کې یو موږک ته چې دا نقصان رسي چې نقصان رسي مسلمانانو ته مسلمانانو مالونو ته نو دا تاسو مړ کوي خیر دی. او یو چیل دا باخا دا ګندګي پیدا کوي او حدیث خوندې شعر دا غي الله تعالی حکم کړی دی یو هغه سپه چې هغه نقصان رسي خله چي یعنی خلکو دا غپیږي او نقصان کوي وغیرہ دا غي الله تعالی اجازه ور کړی دی. او یو لړم همدارنګ یو مار راوته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ور کړو دو بهرحال دا څلور شنه دا مراد ده اوس هغه فتوا هم ور کړی د همدغه رنګي چې هغه شی چې هغه مسلمانانو لپاره نقصان دی باعث وي هغه لپاره کوم سپری وغیرہ دا چولې شي دا مړ شي یا ختم شي نو خیر دی. ولله او الله تعالی د پاره ده علی الناس په خلق باندې یعنی فرض ده د الله تعالی طرف نه په خلق باندې حج البیت قصد بیت الله یعنی حج د بیت الله هغه مخصوص عبادت ته کوم چې مسلمانانو د پاره د اسلام څلورم رکن دی چې کچري من استطاع من هغه چا باندې استطاع چې هغه طاقت لري الیه د کور طرف ته سبیل د لارې د تلو راتلو مزل کولای شي لارې پیسې وی ور سره دغه پیسې دي لن سوال تقریبا 2 लाख لګبګ یا زیات یا کم دومره کم اس کم لګي. البته موږ ځان باندې ګران کړی دی ځکه چې موږ رواج کې اولم روټیانې کوو بیا چې کله راشي بیا حج روټي کوو بیا دا تحفه راوړو بیا دا کوو نو قصدن ځان ته ان عمل هم ځان ته ګران کړی حالانکه دوه تحفه په کار دي کجوري او په کار سړی زیاتې راوړي هغه د خلکو ته ورکیو دا نور رسم رواج دی او لری کې نو تقریبا دا 2 लाख روپے یا 2 लाख نه لګ زیاتې دا خرچه ور باندې راځي. نو که دومره چا سره طاقت وي او بیا ورسته فقها دا فیصله کړی دا چې د په غیر موجودګي کې په کار چې د کور اخراجات هم موجود وي چې هغه بیا چاته د سوال کولو او یا چرته د ګناه کولو امکه ورته ملاو نشي. دغه آیت ته چې د ذری سره حج فرض کړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي څوک چې طاقت لري هغه باوجود حج نه کی نو دغه خوخه دا چې يهودي مري او که عیسائی مري انده مسلمان نه دی مراد دا مسلمان نه دی. همدارنګه زموږ استاد په دې علاقو کې اوس خلک حالات بدل شو او زموږ استاد علاقې لکه زموږ هندستان پاکستان هندستان دغه علاقې دا عموما ال حج کوي چې بوډا شي او حج د بوډاوالي عبادت اډو دی نه ټوله تکلیف ده ستړي ده پکې انتظار ده پکې رشوي پکې بیماری وي پکې او عجیب تکلیفونه وي پکې نو یو بوډا ځان سره 15 تکلیف کسانو په تکلیف کیالتا کلار کې هم تکلیف ته او که انتظار هم تکلیف ته نو دا د زور عبادت ته پکاره د بځواني کیږي. بیا الله تعالی انسان ته توفیق ور کړی په ډیر عمر کې هغه اضافي حجونه کوي نو الله منع کړی نه
ومن کفر او څوک چې انکار وکي دلته کفرانه مراد د حج نه انکار دی